درنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. طالبانو کې د پاکستان مخالفین او موافقین دوستانو ویډیو را سره تر پای وګورئ. که چیرته مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ چینل هم سره سبسکرایب کړئ او خوا کې د ګړۍ نښانه ووهئ تر څو زموږ هره ویډیو تر تاسې در ورسیږي. دا کره خبره ده چې طالبان به پر یوه نه بلکې پر څو ډلو ژر ده چې وویشل شي. د پاکستان په وړاندې یو شمېر طالبان خورا جدي او دا هیواد خپلو شومو اهدافو ته نه پرېږدي. بله ډله طالبان چې د ټولې حقاني شبکې او نورو یادونه کولی شو د پاکستان لپاره منځلاري او د دوی موافقین دي. اوسمهال د دواړو ډلو ترمنځ هر څه مساوي روان دي، قدرت، شهرت او رعایت هر څه. پوښتنه دا ده چې پاکستان به اوس کوښښ کوي چې خپل مخالفین منځوي او له قدرته واچوي. یو ښه یادونه د ملا محمد یعقوب مجاهد کولی شو چې د پاکستان په وړاندې یې ډیورنډ لاین په اوږدو کې جدیت کړی او خپل سرحدي ځواکونه یې ستایلي دي. اوس پر ملا یعقوب کتنه دا ده چې کیدلی شي د خپل ځوان فکر لپاره ورته پاتې نامه او د یوه نوي رهبر او محبوبیت لټولو لپاره به لږ د ملت غوښتنې ته ګوري او د پاکستان په وړاندې به جدیت غوره کوي. که څه هم د طالبانو په عمومي پالیسۍ کې د پاکستان پر ضد څه نشته، خو نو ښکاره خبره ده چې د پاکستان پر ضد اوسنی حالت د طالبانو منځ کې د پاکستان ضد ډلې راوستلی او موږ یې ورته مشر ملا محمد یعقوب مجاهد ټاکلی شو. د سرحدي لواګانو قمندانان چې پاکستان ته د غاښ ماتونکو ځواب ګواښ کوي، د یعقوب په امر هر څه ترسره کیږي. ملا یعقوب د طالبانو تحریک له زیږون سره ریښه لري، ځکه نو اوس هم تر حقانیانو او نورو ټولو رول زیات دی. په سیاسي او نظامي برخه کې خو په عمومي ډول طالبان ته هیله نشي کېدلی، خو که د یوه ملي او محلي افغاني ایډیالوژي خاوند و نو د طالب ځوان غړي به وي چې بیا هم پکې یعقوب راتلی شي. مهم تحلیل دا دی چې پاکستان د افغانستان په کمزوري نظامي او اقتصادي حالت کې غواړي موقع ووهي او له ډیرو کلونو انتظار وروسته خپلو موخو ته ورسیږي. له دې هیواد سره د طالبانو دننه مرکزیت کې قوي همکاري او مرستې پیل دي او ان داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د موید یوسف سفر افغانستان ته د ډیورنډ لاین د رسمي کولو هڅه ده. تر اوسه پورې یوازې د موید سفر اعلان شوی، خو جزئیات وایي چې په ظاهره به دواړو لورو امنیتي او اقتصادي تړونونه وکړي، خو په پټه به ډیورنډ هدف وي چې څه به وشي. دوستان زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.